ما سره سیالي مه کوه داسې نه چې چېرته پکې وښویږې تا نه دي اورېدلي. السلام علیکم ګرانې مینوالې زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نننی ټاپک دی تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټې شانتې کلیپ په کتلي وي د نیلم ګل هغه نیلم ګل چې دی نو فاطمه ګل ته وایي ما سره سیالي مه کوه داسې نه چېرته کې وښویږي. نو دوستانو د دې مطلب څه شو تاسو ته هم پته ده ما ته هم پته ده هر یو کس ته پته ده بیا هم چې دی نو زه تاسو ځینې دوستان به داسې وي هغوی ته به معلومات نه وي. نو دوستانو خبره داسې ده د دې مطلب دا ده چې دا وایي ما سره سیالي مه کوه یعنې ما سره چې دی نو آیفون موبایل 3-4 پراته دي او تا نوی واخیستو نو ته دومره زیات افیشنسیز وهې دا خبره هم کړې ده او بله خبره دا یې کړې ده که نه نو په اشارو کې ورته وکړله ستا له جمعه 8 ورځې نه کېږي ته په شوبز کې راغلی او ځان ته چې دی نو ډېره غټ سوپر سټار وي فاطمه ګل او بل چې دی نو ایکټر او فلانکې او ډینګړې نو څه د په اسان الفاظ کې ووایه چې دا ډانسره ده ډمه ده. نو دوستانو دا خو تاسو ته پته په انګلیش کې چې دی نو ډانسر وایي ایکټره ده نو مونږ په دیسي ژبه کې خپل ژبه کې دا وایي دا ډمه ده. نو نیلم ګل ورته دا خبره وکړه جمعه 8 ورځې وشوې چې ته ډومتوب ته راوتې نو ته ډېر غټ ډمه شوې نو دا خبره یې کړې ده. نو دوستانو زما په خبرو باندې پورې خبرې شي دا چې کوم حقیقت دی زه درته حقیقت بیان کوم د ځانه خبره نه کومه. نو خبره هم داسې ده چې دی نو انګلیش کې ورته ډانسر وایي بیا چې دی نو ایکټر هم ورته ویلی شي فنکار هم ورته ویلی شي خو زموږ په دیسي ژبه کې چې دی نو ورته دا خبره کوي ډم دی یا ډمه ده. نو خیر هغه د هغې خپل کول فیل دی ذاتي دی نو هغې سره زموږ څه کار روزګار نشته خو دې وخت چې دی نو د 2 ملګرو ترمنځ خبرې راغلي دي. نو نیلم ګل خو الریډي طلاق شوې ده تاسو ته پته ده مراد وله طلاق ورکړی پاتې شوه فاطمه له هم مراد طلاق ورکړی یو ځل هم وله ورکړی دویم ځل هم وله ورکړی نو دا دواړه خویندې دي ملګري دي. نو خبره داسې ده د فاطمه ګل هغه طلاق په سوشل میډیا باندې داسې زیات نه دی وایرل شوی نو هغې نه باوجود دا هم چې دی نو یو ځای ټایم پاس کوي نو خبر خو غلط سراسر غلط کار دی چې طلاق ولا ورکړی دی نو بیا هغې نه باوجود چې دی نو دا چې کوم ژوند تېروي نو دا خو حرامه ده. خیر دا به هم چې دی نو یو ورځ مخامخ به د دې به ویډیو به راشي د فاطمه هغه چې دا به هم ټولو ته ووایي چې او طلاق یې وله ورکړی دی. خو خیر دې وخت د نیلم ګل او د فاطمه ګل ډېر ښکلی جنګ روان دی. بس دوستانو دا میسج دا پیغام هم ما خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. طبیب الله په امان والسلام.